سوال کړی دی چې دا نن سبا دا ودونه هلته ملک کې هم خلک په دې شادي حالو کې کوي، نو دا ودونه په شادي حالو کې کول د شریعت په نظر کې څنګه دي؟ دا خبره صحیح ده، نن سبا مال او دنیا الله پراخه کړې ده، نو دا هغه پراختیا د لسه اوس خلک په کورونو کې ډېر ودونه نه کوي، اکثر شادي حال یې بوک کړي او میلمانه ولم ډېر راولي او ځای مزه دي کولاوي پراخې. په شادي حالو کې ودونه کول یا د واده نه علاوه بله خوشحالي کول دې ته عادات وایي، عبادات ورته نه وایي، څه ورته وایي؟ عادات. او قانون دا دی، یاد که الاصل فی العبادات العفو الاباحه، اصل دا دی چې عادات چې هر قسمه دا جایز دي، الا څه؟ الا چې د شریعت خلافي یا داسې څه پکې کېږي چې د شریعت خلافي، بیا به د عادت څه شي؟ حرام بشي. اوس موږ د ځان نه خو نشو ویلی، د بعضو مولیانو خو چې تقریر ته کیني یا په منبر ودري یا په ځان نه پوهېږي. اوس مثال کې یو شادي حال کې سندرې لګېدلي دي، په دې موږ ټول خفه کېږو، خو زه داسې نشم کولی چې دومره جذباتي شم چې شادي حالو کې ودونو ته بلکل حرام ووایي. لکه ابل یو مولوي صاحب اورېدو، وایي د نسوارو یو چونډې او د سګرټ یو کش چې څوک راکاږي 40 ورځې لمونځ نه کوي. لکه موږ پښتانه خو ټول تباه او برباد کړو. دا ما بیان واورئ، ما په خپله خو دومره په جذبې سره یو چونډې د نسوارو، دا پوڼۍ هم نه ده، یو چونډې او یو کش، یو سګرټ نه یو کش چې دې راښکودو 40 ورځې د دې سړي مونځ نه کېږي. زه کور کې ناست وم، وړو ته مې وویل ما پښتانه خو ټول چوټې کړو، د یو مونځ نه قبلېږي. ځکه چې یو چونډی وه خو یو ګزاري او بل لګوي. جذباتو نه کار اخیستلی دی په کار. هلته خلکو ته بیان کړه چې نسوار څه دي؟ حرام دي، نقصان یې دا دی دا دی دا دی، او مونځ نه قبلېږي. سګرټ حرام دي خو مونځ نه قبلېږي. نو اوس شادي حال کې سندرې ولګېدې، نو زه خو داسې نشم کولی چې په ټولو ګز راکاږم چې یاره شادي حال کې پروګرام دا څه دی؟ حرام دی. نه، موږ اصل دا دی چې دا عاداتو کې راځي، د علاقې عادات، رسم و رواج، او هر قسم عادت مباح دی الا دا چې هغې کې داسې کار وشي چې هغه د شریعت خلاف وي. نو اوس بیا موږ راځو بلې مسلې له. اکثر پروګرامونه چې کېږي په دې شادي حالو کې، نو په هغې کې د شریعت خلاف ورزي کېږي. شریعت خلاف ورزي، اسراف، د حد نه زیاتې پیسې لګېدل، ګډېده را ګډېده، ډمتوب. اوس خو بعضو پکې دغې مې اجازت ورکړی دی. یو وایي زه حیران شم، وایي که سندرې اورېده عبادت نه ګڼي بیا اوره. که عبادت یې نه ګڼې نو بل به راوځي وایي که غلا کول عبادت نه ګڼې، کوه که د غلا عبادت یې مه ګڼه خو کوی. نو یو بل پکې بیا تفصیل کړی دی، تفصیل د ډم سره ناست دی. حیران به شي د دې پټکي او د دې ګیري چې کومه بې حرمتي کوي دا خلک، او د دې علم اډم ته وایي، ته وایي څه کوې؟ هغه شی ورته مخې ته پروت وي، هغه نه ډول نه، هغه سیتار ورته وایي که څه شی ورته، رباب او شی ورته پروت وي، او یو بل دی خوا ناست هغه سره ډول کوي، بله خوا ناست هغه سره بل شي، یعنې ښه پوره مجلس له ورغلی. ورته وایي چې تاسو چې دا سندرې وایئ که نه، د څه دپاره؟ هغه وایي بس د خلکو د خوشحالولو لپاره. وایي چاته کنځلې خو نه کوئ که نه؟ نه. څوک وهئ خو نه که نه؟ نه. چا سره څه ظلم خو نه کوئ که نه؟ نه. نتیجه نو چې نه چاته کنځلې کوئ، نه پکې څوک وهئ، نه چاته تکلیف ورکوئ، خو ځان نه غربوي، غربوي دی که نه؟ تاسو به کدي چې ویډیو پرې چا به لیدلی دی، ما خو لیدلی دی که نه؟ ما به ورځ ولیدی، ما ته ملګري راولېږله.
وایي چې دا سړی راولګي او بهر چاته کنځلې کړي د هغې نه ښه نه دی چې ځان له د کور کې ناست یو دا ډول ډبرې وایي راوایي. حیران دې ته شوم لکه اوس د سندرو دا خوځښت صحیح شو دی چاته کنځلي نه کوي چاته. اوس یو سړی دی هغه بل د نشې کار کوي نو نشه ییز پسې ورشه وایي چاته کنځلي خو نه کوې که نه؟ هغه وایي نه. څوک وایي خو نه که نه؟ نه. چا باندې ظلم خو نه کوي که نه؟ نو چې نه کوي ځان له غریب یو سګرټ کش راکاږي د چرسو د هیروینو تاسو ورته څه وایې؟ لګیا دي ځان لږ پته نه شي چې دا موږ په کوم طرف روان یو. او بیا چې کوم زموږ په معاشره کې دا لیبرل غونته کې دي که دا علمانیان او دا دهریه دا بیا د دې مولیانو نه غټ خلک جوړ کړي علم دا دی د علم غر. د علم غر نه دی خو هغه دا مسلې غوښتې او دا د دوی یو ورور پیدا شو خو صرف نوم پې د مولا پروت دی. هر مولا مولا نه وي ګورې او پښتانه وایي هر سورګیری شاګل نه وي. دا نه چې ته یو سړی دی پټکۍ په سر پروت او یو مولا دی یا ګیره غټه کړې د مولا دی. ګیره عام سړی نه شي غټولی. پټکۍ خو د پښتنو ثقافت نه دی دی که نه؟ نو ته به اوس یو سړی وینې پټکۍ به اچولی ته به سړی چې مولوي صاحب رواج دی. ګیره خو د سړیتوب نښه ده یو سړي پرېښودې ده یا په دین عبادت دی. بعض خلک یې صرف د سړیتوب په نیت پرېږدي یاره سړي نه بعضې د عبادت په نیت چې صحیح دی یو عبادت یې کړی دی نو ته به څه وایې چې دا سړی مولا دی؟ نو خیال کوئ ګورې. نو دا خبره مې دې پورې راواغسته چې ډېرو شادي حالو کې دا ټنګ ټکور کېږي نو دا کارونه حرام دي او داسې قسمه پروګرامونو ته تلم ناروا دي. او که چېرته داسې څه پکې نه وي او دا قبیح کارونه پکې نه کېږي نو بیا څه دي؟ بیا جایز دي. والله اعلم.